سلامونه او نیکه هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. مسعود یم او تاسو ته د فزیک مضمون په تدریس پیل کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. او موضوع فزیک ټولګۍ 8 برخه 6 او د تودوخې په اړه ځینې موضوعات در سره شریکوم. خدای دې وکړي چې ملتیا مې وکړي. د تودوخې لیږد مخکې مسایل دا و چې څه رقم تودوخې درجه وټاکو، نخالیسي په څه رقم ده، او نوره مسایل چې په ترموډاینامیک فزیک کې اړین وو په هغه مو بحث وکړو. نن ارڅو تودوخه کسو چې تودوخه په څو ډوله انتقالیږي. تودوخه په 3 ډوله انتقال صورت نیسي. اوله طریقه یې هدایت طریقه ده، دویمه طریقه یې د جریان ده، دریمه طریقه یې د تشعشع ده. یعنی تودوخه د انتقال وړ ده، دا معنی چې یوه ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. د تودوخې لیږد د هدایت په طریقه. د هدایت طریقه یې داسې ده ګلالیو زده کوونکو چې دغه طریقه په فلزاتو کې صورت نیسي. یعنی په جامداتو کې دا د هدایت طریقه صورت نیسي. کله چې موږ تاسې فرض کو چې دا یوه اوسپنه ده، اوسپنیزه میله ده، ډول یې په نظر کې بیا وروسته نسو چې حدي ده، او دغه اوسپنه په خپل منځ کې کوچنۍ ذرې لري د اتومونو او مالیکولونو په نوم نه. مخکې ما څه نه څه بحث په کړی و. داسې کوچنۍ ذرې لري. دا کوچنۍ ذرې د خوځېدو په حالت کې دي، یعنی خوځېدنه کې. دغه خوځېدنه په دا کې فلز کې یا په اوسپنه کې شته. کله که چیرې دلته حرارت ویر کو، داسې فرض کو چې دلته موږ تودوخه ویر کړله. کله چې تودوخه دا مالیکولونه وخولي یا دا کوچنۍ ذرې وخولي، دغه مالیکولونه په اهتزاز رسي. بالاخره د اهتزاز تیزیږي، د نورو مالیکولونو ته ټکر ورکوي. ایدې په ټکر سره، ایدې په هغه سره، په وجې سره په دغه اوسپنه کې تودوخه انتقال مومي. کله چې دلته ایدې تودوخیزه انرژي وخوسته، دغه تودوخیزه انرژي د څنګ ګاونډ ایدې مالیکول ته ورکوي. کله چې دې تودوخیزه انرژي وخوستله، ایدېغې څنګ ګاونډ مالیکول ته ورکوي دغه تودوخیزه انرژي. بالاخره دا تر اخره پره دغه سپسیڅي او تودوخیزه انرژي په یوه فلز کې یا په جامد کې انتقال مومي، خو په داسې حالت سره چې هدایت کې. یعنی هر مالیکول چې د تودوخې سرچینې ته یا د تودوخې منبع ته نږدې وي، هغه خپله تودوخیزه انرژي وخولي، بالاخره څنګ ګاونډ مالیکول ته خپله تودوخیزه انرژي ورکوي. دغه انرژي یعنی مالیکول حرکت نه کوي په جامداتو کې، هغه مالیکول خپله انرژي تودوخیزه انرژي ګاونډ مالیکول ته ورکوي. بالاخره دا تر اخره پره دغسې ادامه پیدا کوي. د تودوخې د لیږد په اساس ټول فلزات په یو ډول تودوخیزه انرژي نه انتقالوي. یعنی تودوخیزه انرژي په یو ډول نه انتقالوي چې کوم ښه حدي ده. اول د تودوخې دپاره ښه حدي سره زر دي. دویم قدم کې سپین زر دي. دریم قدم کې المونیم ده. څلورم قدم کې میس. پنځم قدم کې اوسپنه ده. یعنی سره زر لکه څه رقم چې د برق ښه حدي ده، د حرارت د تودوخې د لیږد یعنی د هدایت په طریقه کې سره زر ښه حدي د تودوخې دی چې د هدایت په طریقې سره شی وکړي تودوخه انتقال کړي. په دا معنی چې
د سرو زرو یو مالیکول ګرمیږي، هغه مالیکول خپله انرژي بل ګاونډ مالیکول ته ورکوي. دا نه چې خپل ځای بدلوي، خپل ځای نه بدلوي، نشي بدلولی. بالاخره دغه سلسله په دا انداز سره مخ ته ځي چې ګاونډ مالیکول ته خپله تودوخیزه انرژي انتقالوي. دا یې په لومړي قدم کې ده. دویم قدم کې سپین زر دی، ځکه چې سپینو زرو جوړښت چې ده د ذرو په اساس بیا په دې نه په ټیټه درجه کې ده. دا یې په دویم قدم کې د تودوخې د لیږد، البته د هدایت په طریقه کې ښه حدي ده په دویمه هغه کې کټګورۍ کې. دریمه کټګورۍ کې المونیم ده. المونیم کله چې وکیسو، المونیم هم په دریم هغه کې قدم کې قرار لري د تودوخې د لیږد، البته د هدایت په طریقه ښه حدي ده. څلورم قدم کې میس دی، پنځم قدم کې اوسپنه ده، شپږم قدم کې سرب دی. هغه بیا د یوې تجربې په اساس یې هم موږ ښیلی شو. که چیرې موږ تاسې په لابراتوار کې د هدایت اله ولرو، هدایت اله دا رقم جوړه شوي دو چې دلته یو د المونیمو یوه ټوټه دو. دا د المونیمو ټوټه چې دو بیا هر څومره هغه فلزات چې لرو دلته کې نصب کیږي. په دا رقم فلزات په دا کې نصبول کیږي. دا فرض کوي لوسته ده. دا فرض کوو سرو زرو نه خو تیریږي ارزښت لوړ ده. المونیم لرو. المونیم یو میلادو دلته دغه کومه اوسپنه چې دو د المونیمو په دا کې نصب کیږي، دلته بسته کیږي. بیا میس لرو، هغه دلته بسته کوو. څلورم قدم کې اوسپنه لرو. پنځم قدم کې سرب لرو. کله چې موږ په دانې تجربه کوو چې آیا د المونیم د میسو نه ښه حدي د حرارت د لیږد ده، که میس دي که اوسپنه ده، په دا بو روشی دلته بو خطکش روخلی فرض کوئ دا 15 سانتي متره اوږدوالی شو. دا ځینې بو شمع یا موم ولیږوئ. شمع یا موم بو شمع ټوټه به روخلی دلته به نصب کوئ په دې شرط چې دغه څلور سره ټوټې عیناً کتله ولري، دا نه چې کمې زیاتې وي. په دغه اندازه 50 سانتي متر اندازه نه به بله ټوټه د شمع روخلی وبلیږوئ. په همدغه 15 سانتي مترو په اندازه به بله عیناً کتله چې ولري په داسې به ولیږوئ. بله ټوټه به په دا ځای ولیږوئ عیناً کتله چې ولري. داسې فرض کوئ چې دا عیناً کتله لري او مساوي فاصلې دي په دا ځای کې. کله چې موږ تاسې هغې ته تودوخه ورکو، دا ځای کې تودوخه ورکولی کېږي. هغه د هدایت آله دو اشته چې وخت وي په هغه نه به موږ تاسې کور وکړو. کله چې تودوخه یې دې ته ورکوو، دغه تودوخه وخولي. دغه د المونیم کومه ټوټه چې دو یا دایره چې دو دا تودوخه وخولي. په عین زمان سره په دا کې تودوخه انتقال کی، په دا کې انتقال، په دا کې تودوخه انتقال کی، په دا کې تودوخه انتقال کی. خو د هدایت له مخې چې کوم ښه اول حد د تودوخې د لیږد ده، اول به تاسې وکیسئ د المونیم نه به د شمع ټوټه وغورځي. دا په دا معنه چې د المونیم سیم چې اول ده دا اول ګرم شو، یعنی د هدایت په طریقه تودوخه زر انتقال کړله. دویم قدم کې چرڅی بیا به د میسو نه دغه غورځي. اول قدم کې به د نه وغورځي، دویم کې به بیا د میسو نه دغه ټوټه وغورځي. د شمع ولته خو تودوخه انتقال شوه. کله چې د نه وغورځي دا دویمه درجه کې بیا میس شولو، یعنی په دویمه درجه کې تودوخه انتقال چې مومي دلته په دغه هغه کې هغه سرو زرو هغه نه پسې تېر شوم، هغه ډېرې قیمتي دي. دریم قدم کې چې وکیسئ
دریم قدم کې بیا د اوسپنې نه هغه ټوټې غورځي د دې شمې، دا په دا معنه چې په دا کې تودوخه لږه ورود انتقالیږي. څلورم قدم کې بیا چې کسی ایسر بونمو دا شمې ټوټه وغورځي. نو موږ داسې وایو چې په جامداتو کې تودوخه د هدایت په طریقه انتقال مومي یا لیږدول کیږي. یعنی دا معنی چې یو مالیکول چې کوم ځای کې تودوخه یو مالیکول ګرمیږي، چې کله ګرم شو تودوخه یې خوستله، خپله تودوخه بل ګاونډ مالیکول ته ورکوي، دا نه چې خپله حرکت کړي. بیا څه تر څو بیا په جریان طریقه کې دا خبره کېدو. نو کله چې دغه مالیکولونه ګرمیږي بالاخره تودوخه ارسي دې نقطې ته، دا چې کله ګرم شو المونیم نه به اول دغه د شمې ټوټه وغورځي. دویم قدم کې به د میسو نه، دریم کې د اوسپنې نه، څلورم کې د سرب نه او ورپسې نور فلزات چې دي. نو د نتیجې ته موږ رسیږو چې د هدایت طریقه چې په جامداتو کې صورت نسی، په فلزاتو کې فلزات عیناً د تودوخې د لیږد د هدایت هغه نه لري، درجه نه لري، یعنی مختلفې درجې لري. هغه اوسپنې چې مالیکولونه کم مصره وریاوي زر تودوخه انتقالوي، لکه میس المونیم مې وښیل، میس اوسپنه سر. نو لکه څه رقم چې برق کې داسې هدایت کې الکترونونو ته، همداسې تودوخې ته هم هدایت کې. نو په دا طریقې سره موږ دا تجربه سرته رسولی شو. دغې آلې ته چې د کومه اوسپنه ده دا لوسته ده، د هغې سیمي میلې دي، فلزي میلې دي، دلته یوه حلقه ده په دا کې بسته کېږي، دې ته د هدایت آله یایي. هدایت آلې په اساس موږ کولی شو چې مختلفې اوسپنې هغه د حرارت د لیږد پروسه یا طریقه چې څه رقم کېږي، هغه په ګوته کو چې کوم فلز یا کومه اوسپنه اول حدید حرارت دو چې انتقال ورکړي حرارت ته یا انتقال یوه ځای نه بل ځای ته ولیږدوي، دویمه دو، دریمه او څلورمه، داسې په ترتیب سره. نو د تودوخې د هدایت طریقه دا ده چې دا کې د مالیکولونو او اتومونو د حقیقي خوځښت پرته، یعنی هغه حقیقي خوځښت چې کوم لري اینه پرته مالیکول نه بدلیږي یوه ځای نه بل ځای ته، صرف انرژي هدایت کوي. دا د هدایت طریقه وه. خدای دې وکړي چې څه ناسمه یې دې نه وخوستې وي. دویمه طریقه یې جریان ده، یعنی دا یود کوي چې د هدایت په طریقه کې په جامداتو کې دا د هدایت طریقه د لیږد د تودوخې صورت نسی، هر څو د تودوخې لیږد د جریان په طریقه دا څه رقم کېږي. دا داسې پروسه ده چې په دې کې مالیکولونه خپل ځایونه بدلوي، یعنی په جامداتو کې مالیکولونو خپل ځای بدل نه کړلو، صرف تودوخیزه انرژي ګاونډ مالیکول ته ورکړه. په جریان کې بیا دغه پروسه بدلیږي. دغه جریان په طریقه کې دا بیا مایعاتو کې صورت نسی او په خپله په غازاتو کې صورت نسی. د تودوخې لیږد چې دا د جریان په طریقې سره، د جریان په طریقې سره بیا په دا دو برخو کې چې مادي محیط یې مایعات باید وي او غازات وي. نو په دې کې دا د تودوخې لیږد چې دا د جریان طریقه په اساس نه کېږي. لکه مایعاتو کې څه رقم صورت نسی، دلته موږ یوه آله لرو، د جریان آلوي ته یایو. داسې یوه د شیشې آله ده، شیشه‌یي. داسې شیشه‌یي آله ده د تودوخې د لیږد د جریان آلوي ته یلی کېږي. دې ته اوبه ورچوو تر دې ځای پورې چې اوبونه ډاکه شي. دا داسې وګڼئ یا یې مو سره ومنئ چې دغه د اوبونه ډاکه ده دا شیشه.
دلته اوبه ویرشوو دا شیشه ډکیږي. کله چې ډاکه شوه دا شیشه کې مایع شته. اوس کسو چې آیا په دې کې د تودوخه څه رقم انتقالیږي؟ جریان پیدا کوي، هدایت پیدا کوي، تشعشع پیدا کوي؟ نه، دلته صرف د جریان په طریقې سره تودوخه انتقال مومي. که موږ داسې فرض کو چې دلته تودوخه ویر کړو، دلته مو تودوخه ویر کړله، کله چې د دې مایع د مالیکولونو سره د تودوخه په ټکر کې کیږي، هغه مایع مالیکولونه کوچنۍ ذرې تودوخه وخولي. کله چې وخوستله دغې کثافت کمیږي، موضوع بیا بدلیږي، یعنی حجم یې لویږي. بالاخره د مایع کومه ګرمه مایع چې دو ګرمې اوبه پورته حرکت کی. تاسې به بیا هغه ووینئ چې مایع په کوم طرف نه حرکت وکړو. دلته مو تودوخه ویر کړله، پورته یې حرکت وکړلو. کله چې پورته حرکت وکړلو ګرمې اوبه دي. سړې اوبه بالاخره چې کی سړې اوبه بیا کور ته ځي. د جریان داسې پیدا کیږي. د جریان په دې ډول سره صورت مومي. یعنی دا جریان به تاسې ووینئ، هغه نوم نه جوتېږي چې د تودوخې لیږد د جریان په طریقې سره. کله چې دې ته موږ حرارت ویر کړو، دلته چې د کومه مایع دلته دغه تودوخې سره په تماس کې دو مالیکولونه یې ګرمیږي. بالاخره هغه مالیکولونه چې ګرم دي پورته ځي، سوړه مالیکولونه کور ته ځي، یعنی یو جریان پیدا کوي. دلته خپله دغه تودوخه چې انتقالیږي، دغه مالیکولونه یا د کوچنۍ ذرې چې ګرمې شوي دا یې ځون سره انتقالوي، او کوم سوړه مالیکولونه چې دي بالاخره هغه رسي دغې تودوخې منبع ځای ته. دا چې ګرمیږي دا بیا انتقال صورت نسی. بالاخره دغه هغې وخته پر داسې جریان پیدا کوي چې تر څو یعنی د تودوخې تعادل رامنځته شوی وي. کله چې تعادل رامنځته شو بیا د جریان لږ څه سستیږي. نو دلته خپله د جریان نه دا منه چې په مایعاتو کې دغه هغه چې ده د تودوخې لیږد چې دا د جریان په واسطه نه صورت نسی. که بیا داسې وکړو چې دغه د حرارت منبع دا روخلو دغې ځای ته، یعنی دې طرف ته دغه حرارت ویر کړو، تودوخه ویر کړو د مایع ته. کله چې دلته ویر کړو ورونو، بیا به څه وي؟ بیا به د دې جریان لوری په دې طرف نشي. مخته داسې و، دلته مو تودوخه ویر کړې، اوس به په دا طرف نشي، بیا په دې طرف سره جریان پیدا کړي. نو موږ داسې یو چې په مایعاتو کې تودوخه د جریان په واسطه انتقالیږي. کله چې دا جریان پیدا شو دا تر هغه وخته پورې ادامه مومي چې تعادل د تودوخې رامنځته شي په دا ټوله مایع کې. په ګازاتو کې بیا څه رقم صورت نسی؟ په ګازاتو کې که چیرې دغه ژمي په موسم کې بخارۍ ته نوس وی او دا پروسه مو لیدلې وي، بیا دغه که چیرې یوه کوټه فرض کو، فرض کړئ دا یوه کوټه نو دلته بخاري لګېدلې په دا ساحه کې. دا ګرمه و، کله چې دغه تودوخه هغې کېږي ګرمه و، دا شکل سره حرکت پیلوي. په دې شکل سره سي، یعنی ګرمه و پوستی سړک ګذرسي. دا هم دغې تودوخې لیږد شو په ګازاتو کې. کله چې بیا تخنیک برخې ته یې روشو، یعنی نوره کارونو ته یې روشو، که چیرې تاسې د تودوخې لیږد لیدلی وي په مرکز ګرمیو کې، په مرکز ګرمیو کې هم د تودوخې لیږد ده، خو مایعات کې دي مرکز ګرمي ولته خپل هغه لري، ځای لري، هغې نه بیا پیپ روغله ده، دلته بیا نوره داسې یو سیستم ده، په دا کې بیا پیپونه لوړ دي. په دا پیپونو کې دغه د توده مایع چې د اوبه دي دا هغه کې حرکت کې، کله چې حرکت کې دغه نلونه بیا د هوا سره په تماس کې دي، د هوا مالیکولونه بیا د دې په واسطه څه کېږي؟ ګرمیږي. نو ګازاتو طریقه یې دا رقم نو موږ داسې یو چې په د تودوخې لیږد د جریان په طریقه چې کله صورت نسی، په دې کې مالیکولونه خپله حرکت کې، توده مالیکولونه پوست سي، سوړه کوز سي. بل د تودوخې لیږد د وړاندتیا یعنی تشعشع په طریقه ده. دا نه
که چیرې موږ تاسې نظر وچوو، لمر په خپله د تودوخې یوه مهمه سرچینه ده. یعنې د تودوخې مهمه سرچینه چی ده؟ لمر ده. کله چې ځمکې ته تودوخه ورکوي، کله چې د لمر نه وړانګې ارڅي، یعنې تودوخه انتقالوي د زون سره دا وړانګې، نو دا بیا داسې دو چې مادي محیط ته اړتیا نه لري. یعنې د اتموسفیر نه پوس یوه طبقه ده چې هغې ته موږ تاسې تشه یایو. تشه یعنې خلا. خلا هغه ځای ده چې ولته هوا شتون ونه لري. یعنې دغه تشعشع په طریقه نه چې کله تودوخه ځمکې ته رسي، ځمکه خپله تودوخیزه انرژي وینه وخولي، دا چې وروسته بیا څه کېږي هغه بیا ځون ته مسایل دي. دغه تودوخیزه انرژي د چی په واسطه دل انتقالیږي؟ دا د تشعشع په واسطه. یعنې تشعشع په لیږد کې مادي محیط ته اړتیا نشته. یعنې دغه طریقه بیا د خلا یا هغه فضا چې ولته تشه رامنځته وي هغې نه هم تېرېږي. نو دغه مهمه د تودوخې انرژي لمر ده، او لمر نه چې کله وړانګې رسي ځمکې ته، دا د تشعشع په طریقه نه رسي. تشعشع فرق دا ده چې ولته مادي محیط شتون نه لري، بالاخره د خلا نه هم تېرېږي. ارڅو د تودوخې بله موضوع، د تودوخې تحفظ یا سوتنه. د تودوخې نه کله چې موږ کور وخولو، یعنې د تودوخې څخه کار اخیستل. د تودوخې نه چې موږ کور وخولو، د تودوخې تبادل ده، د تودوخې تحفظ ده. یعنې موږ تودوخه څه رقم وساتای شو. په خو وختو کې موږ د کورونو د ګرمولو دپاره کوم د تودوخې کوم تبادل لرل یا څه رقم موږ دې نه کور وخواستو. موږ کولی شول چې موږ د تودوخې تبادل لکه بخاري شوه، اوس وخت مرکز ګرمۍ دي، او د تحفظ په برخه کې ډېرې خبرې دي، خو صرف دلته وخت کم ده. ترموز په اړه څه نه څه خبرې کو چې هغه څه رقم جوړ شوی ده او څه رقم هغې نه د تودوخې د لیږد په پروسه کې کور وخواسته شوی ده. نو ارڅم ترموز انشاءالله ټولو استعمال کړی ده، هغې نه یې کور وخواسته ده. کله چې هغې نه کور وخواستی شوی ده، داسې مو سره ومنئ چې دا یو ترموز ده. دا فرض کړئ چې یو ترموز ده، دلته یې سرپوښ ده. دلته سرپوښ ده، دغه برخه یې دې طرف ته بیا غږ چې بیا یې ښه ولیدای شئ. دغه برخه یعنې دلته یوه تشه ده، خلا، دلته خلا موجوده ده. دې نه ورې طرف ته دغه یې نه مخته به شیشې وي، اوس داسې نقره‌یي پوښ ده، نقره‌یي پوښ. هغې نه وروسته دغه بهرنی پوښ ده، بهرنی پوښ. دا یې سرپوښ ده. لکه دا یو ترموز ده، ساری ده، دغه برخه
دا هغه نقطه دا نقطه یعنی یوه تشه ده دا نقره‌ای پوښ ده دا یې بهرنی پوښ ده دا یې سرپوښ فرض کړئ په دا کې د هدایت طریقه نه ده د هدایت طریقه دا یې ولته منځه وړې ده کله چې منځه ویوړله تودوخه د هدایت په طریقه صورت نه مومي یعنی سرپوښ مو ټینګ کړلو تودوخه چې د کوم چای کېده د کومې ګرمې اوبه کېدي دا نه هدایت کېږي یعنی تودوخه یې هدایت په طریقه نه ضایع کېږي دا سار د دې وظیفه لري چې د هدایت طریقه چې کومه ده چې د تودوخه په د جامداتو کې څي په اسان یې بیا پلاستیک آویر کړه ده ای اوسپنې سره پلاستیک ده چې دغه هدایت طریقه دلته صورت ونه نیسي دویم هغه کې دغه کومه تشه چې ده دا کې بیا شی منځه وړي دي دا کې بیا جریان هغه طریقه چې ده چې مونږ وایو چې په ګازاتو کې د جریان طریقه صورت نسی دا معنی چې که چیرې دلته دغه اوسپنې سره چاینک سره د سړه ولګېږي ولته تودوخه د جریان په واسطه یعنی دغه ګرم محیط نه د سوړه محیط ته چې د هوا دوی دې ته انتقالیږي بالاخره چای سړیږي په چاینک کې خو دلته بیا داسې کړي دي چې یوه تشه یې رامنځته کړي دي چې دې طرف نه دغه تودوخه لوړه نه شي دلته یوه تشه وي کله چې تشه وي دلته تودوخه بیا انتقال صورت نه نسی یعنی جریان طریقه صورت نه نسی یعنی دا طریقه سرپوښ چې شو دا هدایت طریقه یې منځه ویوړله چې دغه چای یا دغه اوبه سړې نشي دویمه برخه چې د کومه خلا ده په د منځ کې کومه تشه چې ده دا بیا یې جریان طریقه یې منځه وړي دلته هدایت طریقه دلته جریان طریقه د نقره‌ای پوښ چې ده دا بیا یې تششو دا یې تششو طریقه یعنی هغه چې تودوخه چې د تششو په طریقې سره خپریږي هغې مخنیوی وکړي دغه نقره‌ای یا هغه کوم پوښ چې دا په دننه د نقرې په رقم دغه سپین رقم پوښ دغه چې کله د تودوخه دې لرڅي د مایعاتو نه بیرته بیا منعکس کوي ولې بیا لګي دغه چې دلته چې د تودوخه رڅي چې محیط سره په تماس کې شي یعنی د بدیا د کوټې د هوا سره په تماس کې شي تر څو تودوخه د جریان په واسطه ضایع شي دغه خلای دغه تشه چې دای مخه نسی سرپوښ چې دا دلته د اوسپنې یو سره په تماس کې دو کیدای شي دا د فلز سره دغه تودوخه چې د کومه دو فلز ته لوړه شي فلز کې بیا د هدایت طریقه صورت ونیسي نو دغه درو طریقونه مخنیوی کړه ده ترموز یې جوړ کړه ده خدای دې وکړي چې تاسو معلومات حاصل شوي وي او په نورو ویډیوګانو کې بیا په دیني نوره بحث هم وکړو د الله په امان ښه وخت ولرئ